چې یا الله ما ساته د شیطانانو نارینهو نه او د شیطانانو د زنانهو نه. وجه دا ده چې دا د باتروم کې شیطانان ډېر ناست دا د چا ځای دی؟ دا د شیطانانو ځای دی. نو بیا یو پکې هغه انسي شیطان هم ناست چې دننه ناست او سګرټ څکي، دیم د خپلو ملګرو سره ناست. دا لا پرېږدي چې موبایل پکې ګوري. الله ته مې دې توبه وي، ګیمونه پکې کوي دننه. لکه که ساده نه وځي نو بیا خاص ځای دی. تهدي به کوې، که حدیث کې دا راځي نور حدیثونه ثابت دي چې تاسو کې څوک لاړ شي قضای حاجت ته تهدي کوئ. دا د پیریانو ځای دی، څښا ځای دی، ګندګي ده او تا نه پکې ساه وځي بیا نو ده به ډډه لګولي او بعض پکې سګرټ څکي او بعضو پکې نسوارو چونډې دغه ټیم له لګولی او بیا پکې موبایل یې ګوري او دا انګریزان پکې اخبار ګوري او کتابونه ګوري. د دوی هغه باتروم هغه بل شی نه، کرسۍ باتروم نه. اکثر خلک زموږ د دغه باتروم د استعمال چل ولم نه ورځي، د کرسۍ ته بره خیچي. ځکه چې موږ خو دغې سره عادت وکړو چې بس ځمکه باندې د دې طریقه دا نه ده، په دې به ډډه لګوي. ښه په ارام به کښېني نو هلته هغوی ورسره بیا کتاب هم ګوري نو ښه په ارام ناست کشف پاړاړی او کشف او یا اخبار ګوري نو هغوی ورته ځکه په ارام ناست. زموږ هغه اودس ماته کې وروځي. د دې حدیث نه دا ثابته شوه چې دغه د پیریانو او د شیطانانو ځای دی، پلید ځای دی، په دغه کې به ډېر وخت نه تېری، زر به راوځي. بله مسله نورو حدیثونو کې دا ثابت دی چې امام بخاري رحمه الله نه یې راوړي په د خپل کتاب کې چې کله راوځي نو بیا به څه غفرانک. دا حدیث امام ابن خزیمه امام ابن حبان راوړی دی. یالله ومې بخه. ما تاسو ته مناسبت ذکر کړی په مشکات کې د حدیثو. یعنې ناشنا خبره ده چې یو سړی باتروم ته ورغی، دا خو معقول ده چې د اولنۍ دعا یالله ما ساته د پیریانو نه، د شیطانانو نه، د پلیتو کارونو نه، د پلیت څه نه، خو صحیح خبره. خو چې دی د باتروم نه راووتو یالله ګناهونه راله وبخه، داسې خبره شو. مناسبت یې دا دی چې دا سړی کله راووتو د باتروم نه او د اودس ماتې د ځي نه او خېټه یې سپکه شوې وه، هغه بوج سپک شوی دی نو رایاد شو ورته بوج د ګناهونو. نو یا الله څنګه چې دې رانه دا بوج سپک کړو نو هغه بوج رانه مو سپک کړه. ځکه دې ذکر غفرانه کوي. او دې سره بیا بل یو ذکر ثابت دی، امام ابن ماجه راوړی دی. څه دی؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. شکر دی د هغه الله چې زما نه دا ګندګي لرې کړه او ما له عافیت راکړو. ښه دا دعاګانې چا ته یې دي؟ دوی کې نه، دلته وسیمه غفرانک چې راوځي. دویمه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، دا چې کله ورننوځي. او غفرانک نه علاوه په دویمه هغې سره الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ښه د دې کوروالي دا دعا چا ته یاده ده؟ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ورسېدې پې که نه؟ ښه دې نه بعد بل حدیث ته دی، حدیث به ووایو، دقه یو به ووایو. زه د هغې نه بعد حدیث دی باب وضع الماء عند الخلاء. باب په بیان د دې کې چې بیت الخلا سره خوا کې اوبه ایښوده دا غوره عمل دی. ولې؟ پاکوالی به ښه پاکوالی، یعنې اوس یو سړی دی ځان سره اوبه نه دي وړي او په کاڼو باندې او په لوټو باندې اودس وچکو او بیا راغی اوس به زه اوبه استعمالوم او یا استعمال نه کړې، دا مسله به راشي چې صرف په کاڼو باندې اکتفا هم جایز ده. خو یو سړی د ځان سره اوبه ویوړی او نږدې یې ایښودي دي چې څنګه اودس ماته وکړو بیا په دې اوبو باندې ځان پاک کړو، دی غوره نه شو د هغه نه؟ غوره شو. نو په دې کې حدیث راوړی عن ابن عباس، عبدالله ابن عباس وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل الخلا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الخلا ته ننوتو. اصل کې دا خلا څه ته وایي؟ کولاوزي ته وایي. یعنې د نږدې وخته پورې دا خلک به اودس ماتې له چېرته وتو؟ لرې ځي ته وتو، کولاوزي ته به وتو. نو ځکه دې ته خلا ویل کېږي، بیت الخلا یو هغه نوم پرې پرېوت.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الخلا له ورغې فوضعت له وضوءا ګوره وضوء یې نه دی ویلی څه یې ویلی وضوء ما ته څوک چې وضوء څه ته وایي د اوبو ته وایي په څه چې اودس کي او وضوء دغه اودس ته وایي وایي ما ورته اوبه کېښودې دا حدیث موږ سره بار بار تېر شوی دا اوس د هغه حدیث یو ټوټه ده شپې چې کړې وه د ترور په کور کې وی من وضع هذا چې پیغمبر هغه وایي دا چا کړي دي دا چا ایښودي فاخبر نو خبر ورته ورکړی شو چا ورته خبر ورکړو میمونې ورته ووایي چې دا ده نو رسول صلی الله علیه وسلم اللهم فقهه فی الدین یا الله په دین یې پوه وکړه ودیځ کې درې خبرې دي یوه چې عبدالله ابن عباس دا اوبه لرې ایښودی وې پیغمبر ورته دعا ولې وکړه اوس درته دا بیانوم وجه عبدالله ابن عباس داسې هم کولی شو چې دا اوبه ډېرې لرې ایښودی وې د پیغمبر نه او دویم طریقه دا ده کومې چې وکړه چې دا اوبه ورته نږدې کېښودې کوم چې د یو دسمات له ورغی هلته ورته اوبه کېښودې درېیمه طریقه دا ده چې د سره یې ورته نه وی ایښودی و دا درېیمه خو دې لرکه د سره ورته نه وی ایښودی خو ادب خلاف دی چې ویښ ته پکار چې ادب احترام وکړي او د هغه خدمت وکړي دویمه دا که لرې دي ایښودی وی نو په هغې کې د پیغمبر دپاره څه مشقت چې به اوبو له راتو دا اوبه ورته نږدې کېښودې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه خبرې ولیدي یو اوبه تیارې پرتې دي او بیا دومره نږدې پرتې دي نو ډېر اوچت کار یې کړی دی نو هغه ورته دعا وکړه وی الله په دین یې پوه کړه